خوب راله هم راته خو زه د کټه پاڅېدمه تاله مې لر کړه ماول د المارۍ بېرته کړو ټول کاغذونه مې راوسپړل د موټر مې کتل چې یوه خړه لفافه راله په لاسو راغله زړه مې یو درز وکړو بې سوچه شوم په ځان پوه نه شوم زه بې اختیاره شوم خوله مې ورله وسپړله هغه چې ما د خپله ځان او په زور هېر کړی هغه ښایست هغه تصویر مې پکې بیا ولیدو دا د هغې مجبورې پېغلې لیونې تصویر و چې د زړه کور یو بې له ما نه په چا نه جوړېدو دواړه واړه یو ځای رالوی شو خو یو ځای نه شولو ساده پاده وه خو خوږه وه د وفا چینه وه هغې به وې ما کې د وینې په ځای مینه ګرځي زه هم وړوکی یم هغه به هم بهر ګرځېده ټولو همزولو جینکو کې به اوسې ښکارېده خو دې به چې کله جینکو سره چندرو کوله نو ملګرو ما به تجربې د چندرو وتښتوه خو دې هم ښه ورانه وه چې مونږ به پاڼې کولې دې به اکثر زمونږ د خپو نه بېلورې تښتوله ماشومه مینه ورسره یو شانتې پېغله شوله زه هم زلمی شوم او زما محبت هم زلمی شو خو هغه په سکه شوه د وخت پاڼه بدله شوله خو کله کله به دیدن وشو لیده به وشو زمونږ د کور نه د هغوی د کور په غاړه لار وه زما د تلو راتلو وختونه ورته ښه معلوم وو ما ته اکثر به یې د خپلې دروازې نه کتل خو چې څوک به نه و نو خبرې به یې هم کولې د پیدایش نه پس یې نوم ورله غوټې ایښې و دومره ښایسته وه چې هر چا به په سپوږمۍ بلله خو زما د زړه د لیونتوب نه مې مور هم خبره وه ما ته به یې وې دې د نوکر که چې د کور آباد کړ چې زمونږ کور کې به زما د رشتې ذکر وشو مور به مې وې زه به مې خپل زوی له سپوږمۍ راولم خو د سپوږمۍ مشري رور په کلي کې مړې وکړو روغه کېدله خو سوره کې سپوږمۍ غوښتله خو چې دا غوښتنه سم زما په زړګي نه ځایېده داسې سپوږمۍ هم برداشت ونه کړو انکار یې وکړو هغې وې دا کومه پښتو ده او دا کوم اسلام دی چې یوه لور دې په ډولۍ کې د دشمن کره ځي مړې به رور وکړي اور ته به بیا خور غورځوي هغې وې دا دستور غلط دی دا رواج ختم کړئ خو مور او پلار یې ورته ډېر په دلاسه وویل ستا په شان ډېرو ډېرو خویندو قرباني کړي دي که ته انکار کوې نو ستا خوښه خو سوچ پې وکړه ستا په اقرار دې د مرګي د خولې نه رور راوځي د سپوږمۍ سترګو کې د اوښکو سیلاب نه وچېدو یو خوا د مینې مقدس او رښتونې جذبه بل خوا یې مخې ته یو شاړ شبر دستور ولاړ و نه یې زما د محبت ټکې د ځان ویستې شو او نه یې په خوله د دې رواجه بغاوت کوې شو د دې تصویر سره یو خط و بیا مې ولوستو خو ما چې لوسته هرې جملې ته مې بیا وجړل د دې تصویر په لیدو بیا تېر شوي وخت ته لاړم او بیا مې په هر زخم د مالګو باران وورېدو د دې تصویر سره یو خط و بیا مې ولوستو ما چې لوسته هرې جملې ته مې بیا وجړل سپوږمۍ زما سره په یو کوڅه کې لویه شوله خو دا یې ما ته لومړنی او اخري خط و په دغه خط کې د سلام د ګلدستې نه وروستو هره جمله هره خبره د سلګو ډکه وه هغې ویل زما خو دا بیخي په خیال کې نو هغې ویل زما خو دا بیخي په خیال کې نو چې وخت په ستا تصویر زما د زړه وشو کوي هغې ویل زما خو دا د زندګۍ ارمان و هغې ویل زما خو دا د زندګۍ ارمان و چې زه به خپله ځواني ستا په قدمونو شیندم خو د تقدیر او د حالاتو کیسه بل رنګې شوه زما د سترګو نه د مینې سپارښو کوي زما د کور خلک په ما هغه رواج قبلوي چې نه اسلام کې شته او نه زما ذهن مني چې د رور سوره کې مې دښمن له خپل بابا ورکوي دا به ما نه برداشت نه شي ما نه زړه صبر کړه یو خو به بې له تا نه ژوند وي خو په دې به مرمه خو بل به په بدو کې واده شمه نو خاورې به شم خو چې د خپل خوږ لالا د لاسه په ژوندون یې مرمه نو دې نه دا ښه ده چې ځان مړ کړم خودکشي وکړم د زما خط چې کله وګورې نو ویښېده زما د مرګ نه پس پې خپل غمونه مه زیاتوه خو ما چې د اوښکې خط تر سپوږمۍ ولوستلو نو ما هم کاغذ او پین راواخیستو جواب مې لیکو خو ما له خط کې سلام هم پوره لیکلی نه و په دې کې چغې شوې چې مړه شوه سپوږمۍ ځان پانسي کو ډېره مننه اورېدل